چورک دا پاکستانی دی او دا ین می جاپانی دی دا ډالر امریکانی دی او دا غټ سره افغانی دی زوم می د خدای شته کی زوم می د خدای شته کی خالی لاس د بازار نه ځي چې څه یې خوښ وي هغه خپلې معشوقې له راوړي او زوی د میرات او صلغات شي چې واده یې وکړو اول راوړي نه چې راوړي دغه سپېرې له راوړي دا جي قربان ویل مې د اخلاقو یو کړی ده که نه ګوره پښتون یمه ګزار کول مې زده دي او دا حق دی چې مین ته د سرو لبو جام ورکې که نه یې ورکې نو زه یې څه کوم نسوار کول مې زده دي یو درون شاعر چې یقینا بهترین تخلیقکار دی خو افسوس چې ډیرو مشاعرو له هغوی نه ځي یا ورته څوک داسې پاملرنه نه کوي عمر ډیر شاکر صاحب ته خواسته چې راشي او ستاسو سره خپل کلام شریک کړي جناب عمر ډیر شاکر صاحب ستاسو د لاسونو په پړقاک السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوستانو یو دوه درې د لنډ بهر شعرونه به ووایم او عطیر صاحب نظم غواړي دا اول خو د ټولو نه مخکې د دې نوي کل د دې نوجوانانو یو جهان مننه چې د ډېر لرې لرې نه زموږ د زړو زړو ملګرو په تیره زمونږ استاد حبیب الرحمن افګار صاحب او د نورو ملګرو ملاقات یې وکړو د یو بل سره دا پروګرام بهانه شو او د ډېر وخت پس موږ خپل ملګري ولیدل د دې مننه کوو دا د لنډ بهر یو څو شعرونه دی او بیا انور عطیر چې دی نو دی یو نظم غواړي د هغې عنوان دی مداري نو هغه به درته ووایم بابو شکر شکر فیلحال ژوند دی شکر شکر فیلحال ژوند دی د دارو او د پال ژوند دی که اعمال پکې نصیب شو والله ډیر د کمال ژوند دی که اعمال پکې نصیب شو والله ډیر د کمال ژوند دی بد کردار بد عمل ته د دوزخ په مثال ژوند دی بد کردار او بے عمل ته د دوزخ په مثال ژوند دی د دې ژوند په څه حصه کې د دې ژوند په څه حصه کې څومره خوږ د وصال ژوند دی ناڅاپي مې فکر وکړو پیکه شوی د خال ژوند دی د دې ژوند په څه حصه کې څومره خوږ د وصال ژوند دی ناڅاپي مې فکر وکړو پیکه شوی د خال ژوند دی د شمیر پته یې چاته نشته په جولۍ کې د ټال ژوند دی هغه ډیر زیات پریشان دی چې بیللی په مال ژوند دی هغه ډیر زیات پریشان دی چې بیللی په مال ژوند دی بس نارې د ازادۍ دی د تنظرو په جال ژوند دی بس نارې د ازادۍ دی د تنظرو په جال ژوند دی او په وطن مې لوبې کېږي په مرضۍ د دلال ژوند دی په وطن مې لوبې کېږي په مرضۍ د دلال ژوند دی که مستی هستی او زیوي ورپسې د زوال ژوند دی رنګ ساعت لري جېدل دی لکه ګل په دیوال ژوند دی رنګ ساعت لا رجیدل دی لکه ګل په دیوال ژوند دی خو بیا هم پکې مسکی شي د شاکر کملال ژوند دی دا یو څو شعرونه و انور عطیر صاحب په دې لاره کې راټینګ کړم چې مداریان خو تاسو ټولې نه او د میلې خواته زمونږ کور دی نو موږ یې هر ساعت یو مداري وایي چې
شابه را غونډېږئ هم په دې کرښه ودرېږئ داسې ځای د باندې ګورم چې بیا کور کې هم خندېږئ ماشومانو کښېنئ چپ شئ خاورې ولم بیا به ټپ شئ ګډې وډې مې عادت دی هسې نه خفه په ګپ شئ زما روڼو بایګانو قصه واورئ هوښیارانو تاسو مخکې به کتلي تماشې د مداریانو زما کلي کې ښه حال دی غرض خرڅ او نه مې سوال دی پلار نیکه مې حکیمانو زما ځان له هسپتال دی شوقیه رالم میلې ته د سوات ښکلې ګل درې ته د مودو راسې مې زړه د جنت ډېرې زارې ته اوس به خلک تماشې کړي خو سنبال د جیب پیسې کړي هسې نه چې لوبې زخم او په انعام مې بل مزې کړي بیا د مداریانو سره اکثر یو بکسئ نو دا شی ډېر وخت پس ما شروع کړی دی که خطا کېږم معافي غواړم اوس به خلک تماشې کړي خو سنبال د جیب پیسې کړي په انعام خو سنبال د جیب پیسې کړي هسې نه چې لوبې زخم په انعام مې بل مزې کړي ورته ښه ګورئ خالي ده دا زما لاس کې بکسه ده د دې دا لویه خاصي ده کرنسي پکې جوړېږي جادوګره کمالي ده ورته ښه ګورئ خالي ده چور ریټ دا پاکستانی دی او دا ین مې جاپانی دی دا ډالر امریکانی دی او دا غټ سری افغانی دی چور ریټ دا پاکستانی دی او دا ین مې جاپانی دی دا ډالر امریکانی دی او دا غټ سری افغانی دی خلک ټول ورته حیران شي د خپل ځان سره ګویان شي لویه خدای عجیبه ده دا مشکل څنګه آسان شي خو زما روڼو پاکستان دی دلته هر یو کار آسان دی په دې چل ول کې تکړه دي که عوام که حکمران دی غونډولی شي ټیکسونه او راچلیږي امدادونه په توپان او زلزلو کې داسې یو شی پکې بل دی خو لاړ ورک شو په توپان او زلزلو کې راچلیږي امدادونه زوم مې د خدای شته کې زوم مې د خدای شته کې خالي لاس د بازاره نه ځي چې څه یې خوښ وي هغه خپلې معشوقې له راوړي او زوی د میرات او صلغات شي چې واده یې وکړو اول راوړي نه چې راوړي دغه سپېرې له راوړي دا جي قربان ویل مې د اخلاقو یو کړی ده بابو دا جي قربان ویل مې د اخلاقو یو کړی ده که نه ګورې پښتون یمه ګزار کول مې زده دي او دا حق دی چې مین ته د سرو لبو جام ورکې که نه یې ورکې نو زه یې څه کوم نسوار کول مې زده دي